یا چې گزارو کټول ذره ذره مات مات. جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا تیږي مې د محمد مصطفی ولیدل چې په خېټه باندې د لوګي له لاسه تړل. لاړم کور ته بیبي ته مې ویل چې وا بیبي کور کې څه شی شته؟ وایي راته ویل چې یو د وزې بچی دی صرف یو پیمانه وربشي ایښې دي. خورجین مې راواخیسته او دا مې وړه کړه او دا مې حلال کړه. لاړم محمد مصطفی ته مې په غوږ کې په ارام لهجه او په ورو اواز ورته ویل اے د الله رسوله ستا په خېټه باندې مې تیږې ولیدل لوګي لاسه. کور ته لاړم په کور کې یو پیمانه وربشې وې او یو د وزې بچی و هغه مې حلال. د الله رسوله یو څو کسان په شمار راواخله زمن کور ته راشه چې ستاسو د خوراک بندوبست مې کړی دی. محمد مصطفی صحابه کرامو ته غږ وکړه اے صحابه کرامو اورئ جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ مېلمستیا کړې. تاسو ټول راغونډ شئ او جابر بن عبدالله رضی الله تعالی مېلمستیا ته بځو. جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمایي ډېر وارخطا شو. زر کسان په دې خندق کې وو. څو کسانو جواب راکړئ؟ زر کسان صحابه کرام. وایي وارخطا شوم یو پیمانه وربشو ته ګوره دا وړوکې د وزې بچی ته ګوره. طبعا دا وي چې مېلمه کور ته راشي دا نارینه وارخطا وي. دا زنانه په دې کې ډېرې هوښیارې او پوهېږي. ورته وایي ښځې اوس څه کوو؟ پیغمبر علیه صلات وسلام ټولو صحابه کرامو ته دعوت ورکوو. ما ورته چې په شمار څو کسان راشي. وایي تا ورته ویل که د الله رسول ویلي دي؟ وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم. وایي ښه. وایي ډارېږمه چې د الله رسول راوستي دي. خو زه هم دا عقیده وه چې نبي علیه صلات وسلام برکتي سړی دی. خیر دی که نن سبا وایي وهابیان پنجپیران په ملک ټول لګوي. کینچیان یې مرتاته شروع کړي دي موږ اپریشن ورته کوو که نه؟ نو غفلت یې اپریشن والا وایي که نه؟ خیر دی وایي. نو نبی علیه صلات وسلام ورته ویل پام تر څو چې ما په هغوی کې زه راغلی نه یم د اوړو چې کوم لانده کړي دي نه ډوډۍ پاخه نه کړي او کوم شم چې په دې کې اچولی دی دا هم پوخ نه کوي. زه چې راغلم د هغې نه وروسته به امام الانبیاء فخر کائنات و موجودات د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ کور ته رسېږي او هغه غوړم راوړئ هغه د بزې بچی هم راوړئ. کله چې راوړم نبي علیه صلات وسلام ورته پکې لاړې ټوکړې دعای د برکتو کیلا پدې کې برکت واچولې. وایي راته ویلې وه بیبي زنانه نور م راوخوړه ډوډۍ م پخه وه دیګ چې پوخ شي د دې نه م اچوه. وایي نورې زنانه مې راوغوښتلې کاسه به م راواخیسته او دا به م کېښوده. چې م کېښوده کسان به راتلل دوی به چې وخوړه دا به ووتل. نور کسان به راتلل هغوی به یې وخوړه. زر کسان چې خندق کې وو ټول صحابه کرام ماړه شول. همچنان دا څومره چې ول دا هم ماړه شول. هغه کاسه چې نبي علیه صلات وسلام پکې اچولې وې هغه غوړه چې نبي علیه صلات وسلام پکې خپلې لاړې اچولې وې
کاسه هماغسې ډکه پاتې شوه، دیګ هم هماغسې ډک پاتې شو، نه د ډوډۍ نه څه کم شول او نه د هغه دیګ نه کم شول، مکمل هماغسې ډک ویښې و. سبحان الله. نبي علیه الصلاة وسلام د لاړو داسې برکت و، د نبي علیه السلام د لاړو داسې برکت و چې زر کسان هم ماړه شول، نه د ډوډۍ نه څه کم شوي و، نه د دیګ نه کته شوي و. سبحان الله. دا د چا برکت و؟ د نبي علیه الصلاة وسلام د لاړو برکت. برکت به منئ که نه منئ؟ که چا ویلې چې شرک دی منئ به؟ نه به یې منئ. ولې خیر دی که هغوی موږ ته وایي موږ یې څه کوو؟ اپریشن کوو. نبي علیه السلام د لاړو برکت هم وکته که بخاري حدیث دی ګورئ، جلد دویم کې 412 صفحه ده، بخاري شریف. دریم بخاري ډېره نیغه نیغه کوي، تاسو ورته دا بخاري کې راغلی، موږ ته مولوي صاحب ویلي. او ګورئ کله خوشحاله شئ، دا د میدان خلک نه دي، ګوره په شیشه ګوره موږ پسې غږېږي او تاسو ته به دروغ هم وایي، همیشه به تاسو ته دروغ وایي. موږ پلانکي مولوي صاحب ته ناست وو داسې مو کړه او پلانکي مولوي صاحب سره ناست وو داسې مو کړه، افواهات به وایي. ونه غولېږي، ګوره دروغو کې دوی سخت مهارت لري، خلک غولوي. بس راکش کې ورته ته نرې راځه مولوي صاحب سره کښېنه. نو نبي علیه السلام د لاړو مبارک و برکت. د دنیا خلک نه دي، کافران هم دا نبي علیه السلام منلی چې کوم برکت، کوم طبابت، کوم عقل، کوم سیاست دې ته ورکړی دی الله تعالی خپل انسان ته نه دی ورکړی. کافران یې مني خو په ضد کې راغلي، بیا نو په پیرانو باندې بد لګېږي. ولې د دې کې مینه او عشق او محبت نشته دی؟ دا ولې؟ زه تاسو ته دا وایم، یو څوک مجازي عاشق وي، د خپل محبوب د هغې حسن صفت، د هغې د جامو صفت، د هغه د هر څه صفت، دا ټول په هغه باندې ښه لګېږي. د چا کینه او بغض او حسد وي، هغه باندې څه کېږي؟ بد لګېږي. نو که د چا کینه او حسد و، نو هغې باندې دا مجلسونه بد لګېږي که نه؟ نبی علیه الصلاة وسلام مشکات شریف لیکلی، د مشکات شریف 509 صفحه د جلد دویم کې نبی علیه الصلاة وسلام په هجرت روان دی، د کورونه بېلېږي، لارې سور ته رسېږي. دا ډېره سخته صحنه وه. نبي علیه الصلاة وسلام چې روان شو، خپل کور، اولاد، کلی ټولې ټولې کتابونه لیکي نبي علیه الصلاة وسلام د بیت الله شریف سره ډېره مینه. کله چې ووت بیت الله شریف نه جدا شو، شاته به یې وکتل، بیت الله شریف ته به یې وکتل، بیا به خفه شو. بیا به چې لږ مخکې لاړ، بیا به یې بیت الله شریف ته وکتل، اواز یې وکړ: کعبې و د خدای کوره، تا سره مې ډېره مینه ده، ارمان چې ستا د مکې معظمې مشرکانو زه پرېښې وې، زه به تا نه کلم جدا وې. بیا به چې نبي علیه السلام مخکې لاړ، بیا به یې کعبې ته داسې وکتل: و کعبې ارمان کاش چې د مکې معظمې مشرکانو زه شړلی نه وې، زه به تا نه کلم جدا نه وې. پاماني وکړه او نبي علیه السلام روان شو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ناستو صحابه و یادو، صحابه عمر فاروق
رضی الله تعالی عنہ وایي که زه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې هغه غار ثور پورې هجرت کې نبي علیه السلام سره تللی د دې ثواب ما ته وبخي تمام عمر ثواب ورته بخل خو دومره دې وکړي چې هغه ثواب د هجرت ما ته وبخي چې الله تعالی څومره دې اجر ورکړي نبي علیه السلام چې غار ته ورسېد ورته ویل الله رسوله صبر زه غار ته ننوځم چې په غار کې څه شی وي ابوبکر صدیق صاحب ننوته دا لنګې ټوکړې ټوکړې دا غار کې سوی وسوی دا ټولې بند کړه دوه سوري پکې پاتې شو دا خپې پکې دننه سوري ته برابر کړه ورته وایي ای فخر عالمه رسول صلی الله علیه وسلم ننوځه نوته پیغمبر علیه الصلاة والسلام غار پاک کړی د ده په سینه هغه هستي چې الله د هغې په خاطر باندې اسمانونه ځمکې پیدا کړي هغه چهره چې د سپوږمۍ نه ښایسته ده صحابه کرام فرمایي هغه ښایست چې هغې کې مرتبې ده راتاوې هغه هستي دا به څنګه سانه وه چې نبي علیه الصلاة والسلام سر مبارک د ابوبکر صدیق صاحب په غېږ کې کېښود روایت کې راځي دلته مارو شپږ سوه کاله امام الانبیا انتظار یې کړی تورات د یو عالم نه یې اورېدلي وو چې امام الانبیا به دې غار ته راځي هجرت پکې مکې معظمې نه مدینې منورې ته بځي دې غار د ډېر د مینې نه چې هغه انجینر چهره انور وګورم دلته شپې ورځې تېروي چې په دې نظر ولګېږي یو شاعر فرمایي چاند سے تشبیہ دینا ایک ہی انصاف ہے چاند پر ہے چاہیا محبوب کا چہرہ صاف ہے ادھر سپوږمۍ سره تشبیه ورکول وایي دا کار انصاف دی وایي د سپوږمۍ په مخ تاغونه دي نبي علیه السلام چهره مبارکه صاف سبحان الله وستا د مخ تشبیه ورکم د چا سره ګل سره ازغي دي د سپوږمۍ په مخ تاغونه دي نبي علیه الصلاة والسلام هغه مخ مبارک د نبي علیه السلام په غېږ ابوبکر صدیق صاحب په غېږ کېښود یو وخت ګوري سلام په رخسار باندې تویې شوي نبی صلاة والسلام ورته وایي صدیقه صدر باندې وشو چې ته غمجن یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وایي د الله رسوله چې وچیچله وایي کوم ځای باندې وچیچلې په پښه باندې ورته وایي سوچي چې زما محبوب دی وچیچل ته خبر نه یې دا زما ملګری دی ما ورته وایي رسوله شپږ سوه کاله کېږي ستا د مخ په انتظار پرته یمه ما د تورات د عالم نه اورېدلې چې دلته به امام الانبیا فخر کائنات او موجودات ځلېدونکې چهره به راځي ستا د دیدار په خاطر باندې زه دلته ومه نن هغه ورځ وه چې ستاسو دیدار دلته و ډېر کوشش مې وکړ سر مې ورسره د خپې سره وجنګوم چې خپل ریکې
زستا په هغه مخه نور باندې دیدار باندې مشرف شم د خپل رینه کړم مجبوره و د ضرورت او د محبت د وجې نه مجبور شم چې د مې ټک ورکړو خپل لرې کړه ستا په مخ باندې مې نظر ولګېده مجبوره و د عشق نه مې کار کړی الله رسوله معافي غواړم او سره ستا دیدار په خاطر چې دا سترګې زما په ستا په مخ ولګېږي زما یو د دیدار مطلوب و د الله رسوله معافي غواړم عشق ټول نه لري ګورئ ښه اویس قلبي صاحب عاشقانو ته ټول ما اخله ټول د عشق چې نه چلېږي اویس قلبي صاحب غاښونه مات کړ دا څوک مني چې د چا غاښونه مات کړي شریعت دا نه مني خو عشق ټول نه لري ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې د الله رسوله په دغه ځای باندې راچېچلی خپه ورته داسې نبي علیه صلات وسلام د لاړو نه قربان دا لاړې داسې راکش کړه وایي په کوم ځای چېچلی په دغه دا لاړې مبارکې راواخېستې هلته یې داسې راکش کړه زهر ختم او ابو بکر صدیق صاحب سمدستي جوړ شو سبحان الله مقصد مې دا و چې الله تعالی د نبي علیه السلام په لاړو کې داسې کمال ایښی چې دا سهر سمدستي ختم او روغ او جوش د چا برکت وویل نبي علیه السلام زلاړ برکت نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی دا فرمایي نبي علیه السلام درې معجزات ما کتلي چې بل چا نه دي کتلي په دریو کې دا یو درته وایم چې له لاړو سره تړلی دی وایي یو سفر کې نبي علیه السلام سره یوازې زه ورسره لاړم روان یو بیبي مخې ته راغله د الله رسول دا زما زوی دی مریض دی پیریان لري پیریان هم تنګه یم او دا ماشوم هم تنګ دی که دا راته دم کې و دا د مرض نه خلاص نبي علیه صلات وسلام ورته ویل دې خوا چې دا نبي علیه صلات وسلام دا ماشوم دم کړ ورته ویل چې خواله راسم بیا یې ګورم چې دا څنګه دی دا لاړې مبارکې ویې راواخېستې د ماشوم په خوله کې یې واچول دا صحابي فرمایي موږ چې هاخوا نه راتلو واپس بیبي ولاړه وه او درې پسونه هم ورسره ول مو جواب راکړئ صحابي فرمایي وایي ما نبي علیه السلام ورته دا دې چېرته راوړي وایي هغه مریض خوش و هغه ماشوم ته دې جناب واچولې هغه لاړو باندې الله جل جلاله روغ او جوړ کړ بیخي نور د هغې نه وروسته مرض پرې نه راغلی سبحان الله وایي دا پسونه دې چېرته راوړي وایي دا ماشوم ستا په دم جوړ شو نن سبا چې من یو تاسو ته شکرانه ورکوو که نه وایي دا مې هغه په شکرانه کې راوړی سبحان الله پیران واګان څه وایي وایي دا شکرانه څه شی دی وایي دا ناروا ده شر دی وایي شر دا بدعت دی نبي علیه صلات وسلام څه واخېسته دا یو یې واخېسته دا دوه پسونه یې بېرته څه وکړل واپس یې کړل دا ولې دا یو یې واخېسته او دا دواړه یې پکې بېرته واپس ولې کړل نبي علیه صلات وسلام د علم نه قربان هغې ته پته وه چې په آخره زمانه کې به داسې خلک پیدا شي نن سبا ورته پنجیران او واهیان او عثمانیان وایي دوی به شکرانې ته ناروا وایي که ټولې ورته واپس کړې وی بیا به یې ویل ګوره دا که ناروا نه وی نبي علیه السلام ولې واپس کول دا یو یې واخېسته او دا دوی واپس کړه چې آخرې زمانه کې به دا خلک به وایي دا ناروا دی شکرانه ناروا ده ځکه نبي علیه صلات وسلام واخېستې دي ډېر ورته بند دا شکرانه روا دی ګورئ ښه صحابه کرام یو ځای کې روان یو ځای کې شپه راغله یو ملک واقع اوږده ده
د صحابه کرامو ډوډۍ طلب چې نه وکړو نه بخیل دې ملک چې و دا یې لړم وچیچه وایي ستاسو کې څوک دم نشته دی چې دا دم کې ښه شي وایي موږ دې دموو خو بیا د دې په مقابل کې لس اصوله به موږ ته راکول اخیستل هم ورته وایه چې دومره راکړه دا هم ورته جایز دی ښه هغه یې چې ملک یې ورته دم کړه سمدستي ښه شو دا چې واخیسته صحابه کرام ویلي چې دا خو دې په قرآن باندې دم او دا دې واخیسته دا به څنګه وي ورته وایي ښه زه نبي علیه صلات وسلام ته لاړ شو نبي علیه صلات وسلام ته چې لاړل وایي موږ خو هلته داسې واقعې ورته بیان کړه هغه سړی هم دم کړه دا پسونه هم واخیستل دا به څنګه یې د الله رسوله د الله د رسول د علم نه قربان ورته یې چې پاتې نه دي ما دم پکې برخه راکړئ سبحان الله دا ناروا وي نبي علیه السلام ترې نه اخیسته نه که دا یې څه په خاطر ونه چې به خلک پیدا کېږي او دوی به ورته څه وایي چې دا